نن به تاسو ته د پاڼې یو لنډه کیسه وکړم. تر او تازه وم، خوځېدم او نڅېدم، ناببره منې راغلې، پښې یې راسستې کړې، ټینګه یې وښوروله. اوبه او خواړه راباندې لږ شول، سخت بادونه هم راپیل شول، مسلسل یې څنډله. ورو ورو مې توان او طاقت لږېدی. بالاخره د مور د تودې غېږې څخه پر مځکه راولوېدم. په ژړاندو او مړاندو سترګو مې هغې ته کتل. دا بېچاره هم بېسېکه او کمزورې شوې وه. دومره طاقت نه و پکښې پاته چې زه یې بېرته اخیستی وای. د بېلتون څپو او بادونو پر ځمکه واخیستله. زما قوت او طاقت وار په وار لږېدی. په ډېرې ناهیلۍ مې هغې ته کتل. د لرې یو انسان را روان و. د هغه په لیدو خوشحاله شوم. ما ویل هغه به مې د مور و تودې غېږې ته ورپورته کړي. د کمزورۍ او ضعف په حال کې مې هغه انسان ته موسکا وکړه، خو هغه هېڅ په باک نه راوړ. هغه یوه لویه بورۍ لرله چې ناڅاپه یې هغې ته واچوله. څه ګړۍ وروسته مې په ځلانده سترګو ولیدل چې له اوره ډکې او تودې بخارۍ ته یې ور وغورځول او په ژوندون یې د دوژخ د اور خواړه کړل. ځان یې زما په سوځولو تود کړ. دا حقیقت ده چې نور شتون نه لرم، خو مور مې لا